کرکټ بورډ په کابل لوبغالي کې د نندارچیانو لپاره د سیوري اسانتیا برابروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کابل په کرکټ لوبغالي د شاوخوا 4 میلیونه افغانیو په لګښت د کرکټ لوبې د نندارچیانو لپاره د سیوري د اسانتیا تنظیمات برابروي، چې په پایله کې به ټول نندارچیان تر خوندي چتر لاندې په سیوري کې لوبه ننداره کوي. د کرکټ بورډ پریکړې له مخې د دغه لوبغاړي د سیوري جوړولو چارې پیل شوي او د دغې ادارې د انجنیري څانګې په وینا تر راتلونکو شاوخوا 25 ورځو پورې به ټول کار پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ پر وینا د سیوري اسانتیا ټولې رغنیزې چارې به د شپږیزې لوبې له پیلېدو وړاندې بشپړې شي او د کرکټ مینوال به وکولی شي په مناسبه او تر خوندي چتر لاندې ټولې لوبې ننداره کړي. د شپږیزې کرکټ لیګ لوبې هم د راتلونکي سپټمبر میاشتې په 26مه پیل کیږي. له دې وړاندې هم په 2018 کال اکتوبر میاشت کې د افغانستان کرکټ بورډ مشرانو ویلي وو چې په کابل کې د کرکټ لوبغاړي پر معیاري کولو څه باندې 8 میلیونه ډالر لګوي، خو لا هم یاد لوبغاړی معیاري شوی نه دی. هغه وخت د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو ژمنه کړې وه چې د کرکټ اوسنی لوبغاړي به پراخیږي او په معیاري ډول به جوړیږي چې 100,000 کسان به په یو وخت پکې ځای شي. زموږ د معلوماتو له مخې په کابل کې د کرکټ لوبغاړي دا مهال شاوخوا 7,000 کسان ځایوي. د دې ترڅنګ هغه وخت د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشر ژمنه کړې وه چې د معیاري لوبغاړي ترڅنګ به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره میلمستون، د بورډ لپاره نوی دفتر او د کرکټ روزنې یو معیاري اکاډمي هم جوړیږي. خو تر اوسه پورې د بورډ هیڅ یو لوړپوړي چارواکي دا ژمنې نه دي پوره کړي. دغه راز تر اوسه پورې د کابل کرکټ لوبغاړي یوازې د لایټ سیسټم هم نه لري.